پښتنو داسې د سر په سترګو او د زړه په غوږو غلامي قبوله کړې ده چې نن مې یو څو ویډیوګانې ولیدلې. پنجابیان دي وایي چې موږ د پښتون د هر شي نه بایکاټ کړی دی او خصوصا هغه هوټلونه رستورانونه او ریړۍ چې په پنجاب او په سند کې دوی پښتنو چای خرڅوي د دې نه موږ بایکاټ کړی دی او اعلان کوي چې د دوی چای ونه څښئ بلکې د دوی نه سودا وانخلئ د دوی په ټکسیانو مزدو کې لاړ نه شئ. خو پښتانه سوالونه کوي چې نه خدای دپاره دوی موږ د پاکستان نه جدا کوي خو پښتانه غواړي چې نه د پاکستان نه جدا نشي ځکه چې د خدای خو د دوی په لاس کې ده. دا د غلامۍ حد دی په ځای د دې چې موږ راپاڅېږو او ورته وایو چې د اټک نه تر میاوالي او تر چمنه پورې دیوال تیرو نو دا علاج دی. عزیزانو عرض مې دا و چې نن مو وخت دی چې تر 11 اکتوبر پورې داسې ذهنیت د ځوانانو د سپینګیرو او د وړو جوړ کړي چې په 11 اکتوبر باندې وچه کلکه پرېکړه چې موږ نور د دوی سره نه غواړو. په دې کې چلونه نشته چې د آیین لاندې دا غواړو آیین کې دا لیکلي دي او دا لیکلي او نوره غلامي ورپسې قبلوي. دا د سوال خبرې دي سوال نه. خلاص په اټک باندې دیوال په میاوالي په پول باندې دیوال همدغسې دیوالونه دغه ازغن تارونه را کشکو په دې کې ورسره لګو. خلاص